السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول روغ اوسئ. هغه طالبان چې پرون د ولسمشر په امر د بند نه آزاد شول، آیا هغوی به بیا د جنگ لیکو ته ځي؟ په دې ویډیو کې به درته مکمل معلومات وړاندې کړو، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. خوشي شوي طالب بندیان نور د ناولې جګړې پر ځای د وطن آبادۍ ته کار کوو. د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ځانګړي فرمان له مخې سولې ته د رسیدو لپاره د ښه نیت له مخې یکشنبه د کندهار محبس څخه 33 تنه طالب بندیان خوشي شول. د ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال حاجي غلالی د زیر شوو بندیانو ته مبارکي ورکړه او ترې وغوښتل چې نور دې د جنگ لیکو ته نه ځي او د سولې پیغام دې تر خپلو سیمو ورسوي. خوشي شوو طالب بندیانو ژمنه وکړه چې نور به د ناولې جګړې پر ځای د وطن د آبادۍ لپاره کار کوي او د وطن د ورانۍ، افغان وژنې او بربادۍ په خاطر د جګړو لیکو ته نه ځي.